بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محصلینو، خدای مو راوله، څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ کورنۍ کې مو خیریت دی؟ دا شپې ورځې ښه په خیر تېرېږي؟ څنګه یاست د درسو سره؟ درسونه خو به ډېر ستونزمن نه وي. بس الله عز وجل دې وکړي چې د ژوند په ټولو چارو کې به کامیابه را روان یاست. مشبوع الفاتیک هایدروکاربنونه ما تاسو ته په ډولو کې په ډلبندۍ په ګراف کې پر یو ډول باندې ویشلي، پر دوه ډوله باندې ویشلي وه چې یو هم د الکان سلسلې مرکبات وه او یو هم د الکایل راډیکلي سلسله وه. زما اوس دا خبره په یاد نه ده، خو که چیرې مشبوع هایدروکاربنونه موږ تاسې پر دوه ډوله ویشلي هم مشکل نشته او که پر یو ډول وي هم مشکل نشته، ځکه چې پر یو ډول په دې اساس باندې موږ مشبوع الفاتیک هایدروکاربن ویشو چې د هایدروکاربن چې موږ دا کم هایدروکاربن ویشو دا ټول مرکبات دي، راډیکلونه مو ایستلي دي. نو په دې اساس باندې یوازې د الکان سلسله په مشبوع کې موږ راولو، ځکه چې د الکان د سلسلې مرکبات موږ پر دغه پېژنو چې د دوی ټول کاربن اتومونه اس پي مکعب هایبریدایزیشن لري او ټولې اړیکې سیګما جي دوه ګونې اړیکه په خپل ترکیب کې نه لري. همداسې راډیکلي سلسله هم شته چې د الکایل سلسله ورته وایي، د هغه هم د کاربنونه ټول اس پي 3 دي، خو هلته بیا ستونزه دا ده چې هغه مرکبات اوکتیت نه دي، راډیکلونه دي، یوه اړیکه یې کمه وي، یو هایدروجن یې کم وي، نو په دې اساس په کیمیاوي تعاملاتو کې دوی برخه اخلي، مرکبات نه دي، عضوي راډیکلونه ورته ویل کېږي. خو که عضوي راډیکلونه موږ په الفاتیک مشبوع الفاتیک کې راولو مشکل نشته، ځکه چې هغوی مشبوع دي، رښتیا هم ټولې اړیکې چې دي یو ګونې دي. ښه، راځم دلته اوس یې بیا تشریح کوو. راځم اول الکانونه. د الکان سلسله چې ده، د الکان د سلسلې مرکبات چې دي دا هغه مرکبات دي چې دوی مشبوع مرکبات دي. په ځنځیري هایدروکاربنونو کې، په الفاتیکو هایدروکاربنونو کې هم اوکتیت دي، دا یوه خبره، او هم داسې دي چې ټولې اړیکې یوه ګونې دي. د الکان د سلسلې مرکبات هم یې ټولې اړیکې یوه ګونې دي، ټولې اړیکې سیګماوي دي، د پای اړیکه په خپل ترکیب کې نه لري، او هم داسې دی چې ځنځیري جوړښت لري، او بله خبره دا ده چې ټول کاربنونه یې څلور څلور اړیکې پوره کړي دي. د الکان د سلسلې مرکباتو عمومي فورمول چې دی CnH2n جمع 2 دی. عمومي فورمول د الکان د سلسلې CnH2n جمع 2 دی، یعنی Cn دا n شمیر دی د کاربن. د دې مالیکولي فورمول که موږ غواړو چې پیدا یې کړو، د دغه عمومي فورمول په اساس یې پیدا کولی شو. اوس به که چیرې n مساوي سي په یو سره، یعنی کاربن یو سي، n مساوي سي په څو سره؟ په یو سره. زه یو مثال درته وایم، n مساوي سي په یو سره، نو خو سی یو سو، نو چې سی ولیکم دغه سی یوازې د یو معنا ورکوي که یا یو خو موږ نه لیکو، سمه خبره ده. نو بلته ولیکم چې h به نو څو سي، h په فورمول ته وګورو، 2n جمع 2 دی، 2n جمع 2 دی، د n خو قیمت خو یو، نو یو 2 هغه 2 جمع 2 دا یې 4. نو د الکان د سلسلې لومړنی مرکب چې دی چې کاربن یې یو وي، یعنې مساوي په یو سره، نو هغه به CH4 وي، د الکان د سلسلې لومړنی مرکب. که چیرې مثلا n مساوي سي په څو سره؟ n مساوي سي په 2 سره. صحیح ده؟ n مساوي سي په 2 سره، نو خو سی څو سوه؟ سی 2 سوه، سی 2 د n پر ځای مې 2 کښېښود. h به څو سي؟ h د حساب که وګورئ، فورمول ته وګورئ، په فورمول کې 2 ضرب n دی، n خو 2 دی، نو خو 2 ضرب 2 نسو، 2 4 4 جمع 2 6 C2H5. دا به دوهم مرکب وي د الکان د سلسلې. داسې تر پای تاسې کولی شئ، خو په لنډ ډول باندې که چیرې تاسې د فورمول ته ښه ځیر سئ، ښه متوجه سئ چې د کاربن شمیر هر څومره و، چې د کاربني شمیر په یو مرکب کې، د الکان د سلسلې په یو مرکب کې چې د کاربنو شمیر هر څومره و، نو موږ تاسې به د هایدروجن شمیر د هغه 2 چنده جمع 2، یعنې د کاربنو شمیر که چیرې مثلا 5 وي، نو خو زه لیکم چې C5 او C5. صحیح شو؟
H به نو څو سي H سی 5 H به 2 چنده جمع 2 5 2 چنده کوي 10 2 پر واچوي 12 ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د سی یو څخه نیولې چې n مساوي وي په یو سره یعنی سی مساوي وي په یو سره صحیح ده د جې څخه نیولې بیا تر چیش پورې بیا تر n که چیرې مساوي شي په څو سره په لس سره نو فورمول به څو وي دا فورمول به تاسو پیدا کړئ د خیر سره صحیح ده ښه د الکان د سلسلې یو مهم فورمول خو درته معلوم شو چې موږ د الکان د سلسلې د ټولو مرکباتو مالیکولي فورمولونه د دغه فورمول په اساس باندې جوړولی شو برابرولی شو د الکان د سلسلې مرکبات ته پاراپین سلسله هم ویل کېږي د پاراپین سلسلې مرکبات هم ورته وایي دغه د پاراپین کلمه چې ده دا اصلا د کم میل معنا لري کم میل د کم میل نو د چی دپاره چون چې د الکان د سلسلې مرکبات مشبوه دي نو دوی په کیمیاوي تعاملاتو کې جمعي تعاملونه سرته نه رسوي یا بیخي د تعامل سره چندانې ډېر میل نه لري کیمیاوي تعامل نه غواړي چې سرته یې ورسوي ځکه چې دوی ټولې اړیکې سیګماوي دي پوره دي بشپړې دي نو په دې اساس باندې د تعامل میل یې کم دی د کیمیاوي تعامل میل یې کم دی نو ځکه دې سلسلې ته د کم میل درلودونکي مرکبات یا پاراپین مرکبات هم ورته ویل کېږي دا خبره خو مې دا اوس په د خپلو خبرو کې تکرار کړله چې د الکان د سلسلې مرکبات چې دي د دوی ټول کاربن اتومونه sp3 هایبرید دي که sp3 هایبرید نسي هیڅ امکان نه لري چې هر کاربن چې ټولې اړیکې سیګما وي نو خو د ټولې اړیکې چې سیګما سولې معلومدار خبره ده چې هایبریدایزیشن په کاربنو کې کمی وي sp3 وي نو چې sp3 هایبریدایزیشن سو نو زاویه به خامخا څو وي 4 زاویې به وي د هر کاربن په شاوخوا او هره زاویه به 1.5 درجې وي دغه او چې دا 50 نه دي دا درجې علامه ده صرف لوړه باید لیکل شوې وي راښکته شوې ده بل دلته مال څه مشخصات درته راخیستي دي په الکان سلسله کې د کاربن او کاربن ترمنځ فاصله 1.45 انګسترنه ده متوجه یاست 1.45 انګسترنه ده او دغسې پسې په دغه کې د کاربن او هایدروجن ترمنځ فاصله څو ده د کاربن او هایدروجن ترمنځ فاصله 1.10 انګسترنه ده چې تقریبا 1.8 پیکامتره ته رسیږي نو همداسې د هر کاربن په شاوخوا 4 زاویې دي چې هغه هره زاویه 1.5 یا 1.8 درجې وجود لري انشاءالله په دې باندې پوه شولاست دغه خو نو ساختماني فورمول دی او دا ساختمان چې تاسو وینئ دې ته موږ 3D موډل وایو د مرکباتو دا د ایتیلین مرکب د ایتان مرکب دی وبخښئ د ایتان مرکب دی او دغه هم هغه موډل دی چې په اصطلاح په بالون شکل باندې ښول شوی دغه تور غټ غټ بالونونه چې د کاربن نمایندګي کوي او د خړ کوچني بالونونه چې د هایدروجن نمایندګي کوي په دې کې موږ تاسو ته دا شی معلومیږي دا څنګه فضایي جوړښت لري تاسو وګورئ چې په یوه دایره کې دا شکل واقع نه دی دغه ساختمان په یوه دایره کې واقع نه دی فضایي جوړښت لري په 4 طرفو کې دوی اړیکې درلودلی شي هغسې راځم اوربیتالیک ساختمان یې دلته دا درته لیکل شوی دی دا اوربیتالیک ساختمان مو ستاسو په ښه ډول انشاءالله زده دی ځکه چې اکثرو محصلینو کورنۍ کار چې را استولی دی نو زه ډېر خوشحاله په دې شولم چې 100 فیصده یې اخذ کړی دی د درس څخه نو انشاءالله هغه په هغه کې تاسو مشکل نه لرئ اوس نو ټول هغه هایدروکاربنونه چې د الکان د سلسلې د مرکبونو سره د کاربن شمیر یې مساوي وي اوس مثلا د الکان سلسله اگر سره پرېږدئ 2 داسې یا 3 داسې مرکبات که موږ سره ولرو اوس مثلا ته لاندې ما 3 مرکبات راخیستي په دا درو ایتان ایتیلین استیلین په دوی کې ګډ یا مشترک شی څه شي دی د کاربنو شمیر دی دلته کاربنونه 2 دلته هم کاربنونه 2 دلته هم کاربنونه 2
نو هغه مرکبات چې د کاربنو شمیر یې مساوي وي سره خو نور ټول خواص یې فرق سره ولري. ګورئ د کاربنو شمیر یې مساوي وي، نور هر مرکب د جلا سلسلې څخه د هایدروجنونو شمیر یې فرق لري، د نورو اتومو شمیر یې فرق کوي، رابطې یې فرق کوي، یوازې د کاربنو شمیر سره مساوي وي، نو دوی ته یو د بل ایزولوګ بلل کېږي. موږ اکثره وخت دا اصطلاح کاروو، موږ وایو چې مثلا که په ایترو کې موږ وایو چې د ایتر چې دی د خپل ایزولوګ الکان په نسبت باندې د جوش نقطې لوړې لري. د خپل ایزولوګ الکان په نسبت څه معنی؟ یعنی ایتر چې هر مرکب وي، که 5 کاربونه والا مرکب ایتر موږ راواخو، د 5 کاربونه والا الکان سلسلې مرکب سره وګورو، دا 5 کاربونه درلودونکی د الکان سلسلې مرکب د جوش نقطه ټیټه وي نسبت د 5 کاربونه درلودونکي ایتر ته. یعنی که د کاربنو شمیر د دوو مرکباتو هغه چې د هرو سلسلو سره مساوي سو، نور شمیر یې فرق وکړي، نو خو جلا جلا مرکبات سوه، د جلا جلا سلسلو سوه، مګر دوی یو د بل ایزولوګ بلل کېږي. دا د ایزولوګ یو د ایزومیر کلمه وه چې تېره پلا مې تشریح کړې ده. صحیح خبره ده؟ یو د ایزومیر کلمه ده چې ایزومیرونه مو وویل چې مالیکولي فورمولونه یو شان وه، ساختماني فورمولونه یې فرق درلود. یو د ایزولوګ کلمه ده. ایزولوګ هغه مرکبات چې اړیکې او په اصطلاح سلسلې جلا جلا توپیر لري، یوازې د کاربنو شمیر یو د بل سره برابر وي. اوس مثلا په دغه مثالو کې ایتان د الکان د سلسلې مرکب دی، 6 هایدروجن لري، 2 کاربن لري. ایتیلین د الکین د سلسلې مرکب دی، 4 هایدروجن لري، 2 کاربن اتومونه لري. ګوره فرق سره لري، مګر یوازې توپیر مشابه والی دا دی چې دلته هم 2 کاربونه چې دلته هم. او ایسترین د الکاین د سلسلې مرکب دی، یوازې 2 اتومه هایدروجن لري او د کاربن اتومونه یې هم 2 دي، نو دوی 3 سره یو د بل ایزولوګ بلل کېږي. د الکان سلسله خو نو همولوګ سلسله ده. د ایزولوګ په اصطلاح خو انشاءالله پوه شولست چې د کاربنو شمیر یې سره مساوي وي. همولوګ بیا څه ته وایي؟ د دې در مخه چې زه همولوګ ته ولاړ شم، تاسو ته پلا په دغه جدول ته رابولم. دا جدول ته تاسو وګورئ: میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پنتان، هکزان، هفتان، اوکتان، نونان او دیکان. دا 10 دانې مرکبات د الکان د سلسلې تاسو ته راخیستي دي. اول یې نیم نومونه دي، بیا یې مالیکولر فرمولا ده، یعنی مالیکولي فرمولا یې ده چې د عمومي فرمول یې CnH2n-2 ده. اوس ما درته ووایه، نو د مالیکولي فرمول څخه وروسته بیا ساده سوی سټرکچر فرمولا ده، یا په اصطلاح ساده تشریحي فرمولې دي. نو ساده تشریحي فرمول کې دا CH4 دی، دا لاندې ورته وګورئ، دلته CH3 په منځ کې یوه اړیکه شته. که اړیکه ورکړي کې ورنکړي مشکل نشته. صحیح خبره ده؟ ښه، اوس نو زه د اول او دوهم مرکب ترمنځ په مالیکولي فرمولا کې دا نور ته نه ځم. دلته ګورئ په دا مالیکولي فرمول کې وګورئ، دا CH4 دی، دا C2H5 د دغو دوو ترمنځ فرق ګورم. د هرو پرلپسې دوو مرکبات ترمنځ توپیر ګورم. ګورئ اوس په دلته C1 دی، دلته C2 دی، نو یو C یې فرق شو، زه C لیکم. صحیح شو؟ اوس نو هایدروجن شمیر په اول مرکب کې څو دی؟ 4. په دوه مرکب کې 6. څو هایدروجن اتومونه فرق لري؟ 2. یو کاربن او 2 هایدروجن یو د بل سره چی لري؟ تفاوت لري، یعنی CH2 په اندازه باندې فرق لري. دغه CH2 ته موږ تاسې میتیلین هم وایو، دا چې ولې بیا په راتلونکي درسو کې د خیره سره وایو. یعنی اوس ماته دا معلومه شوه چې دغه 2 مرکبات چې دي، چې یو میتان دی بل ایتان دی، پرلپسې مرکبات چې د دواړو ترمنځ د CH2 په اندازه تفاوت شته. صحیح ده؟ او دا پرېږدي، راسئ اوس لاندې دغه ایتان چې دی دا C2H5 د پروپان سره وګورئ، 2 نور پرلپسې سره ګورئ. وګوره C دلته 2 دلته 3، یو C یې فرق دی. صحیح ده؟ دلته H5 دی، دلته H8 دی. د H شمیر یې څونه فرق سره لري؟ 2. که تاسې یو 1000 دانې مرکباتو د الکان سلسلې ولرئ او پرلپسې مرکبات یې سره چک کړئ، د دوی تفاوت په یو د بله سره د CH2 په اندازه د یو میتیلین په اندازه. نو هر هغه سلسله چې دغسې مرکبات دغسې پرلپسې مرکبات د CH2 په اندازه تفاوت ولري، هغه ته موږ تاسې څه شی وایو؟ هغه ته موږ تاسې همولوګ سلسله وایو. د الکان سلسله چې ده یو همولوګ سلسله ده.
د همولوګ سلسله هغه سلسله ده چې د پرلپسې مرکبات ترمنځ یې تفاوت یو CH2 وي یا یو میتیلین ګروپ وي. انشاءالله واضح شوه. زه فکر نه کوم چې په دې کې به تاسې مشکل ولرئ. دلته په آخر کالم کې تاسو ګورئ نمبر آف فاسیبل ایزومیرز، د ایزومیرونو نمبرونه یا شمېر یې درته راخیستي دي. د اول 3 مرکبات چې دي دا ایزومیرونه نه لري، څلورم مرکب 2 ایزومیرونه، دا بل 3 5 حتی دغه دیکان چې دی لسم مرکب چې دی 15 ایزومیرونه 15 ایزومیرونه لري چې مالیکولي فورمول یې یو شان دي، خو ساختمانونه 15 ساختمانه درلودلی شي. مخکې ایزومیرونو باندې موږ بحث کړی دی، نو زه دلته نور وخت نور باندې ضایع کوم. ښه، اوس نو که چیرې دغه د الکان د سلسلې مرکبات چې دي د دوی د هر مرکب څخه یو اتوم هایدروجن کم سي، دوی د الکایل سلسلې ته اوړي. کومې سلسلې ته؟ د الکایل سلسلې ته اوړي چې دغه د الکایل سلسله چې ده د الکایل سلسلې ته اوړي چې په آر سره ښودل کېږي. په عضوي کیمیا کې چې آر موږ ولیدی موږ پوهېږو چې دا د الکایل سلسلې ده، یو راډیکال دی. ما تاسو ته ویلي وم مشبوه هایدروکاربنونه که ما پر 2 ډوله ویشلي، نو یو به الکایل دی بل به الکان وي. د الکان د سلسلې د مرکباتو څخه چې یوه دانه اتوم هایدروجن کم سي، یو اتوم هایدروجن چې د الکایل سلسلې څخه کم سي، نو بس هغه ته موږ تاسې چې شو وایو د الکان د سلسلې د مرکب څخه یو اتوم هایدروجن کم سي، د الکایل سلسلې مرکب وایي. تاسو دلته ورته وګورئ میتان، د میتان څخه یو هایدروجن کم سي میتایل لاسته راځي. میتایل فورمول CH3 رابطه آزاده پاته ده. د میتان فورمول چې و CH4 ادي لوړه کې تاسو کتلی شي. د میتان فورمول CH4 که یو اتوم هایدروجن یې کم سي CH3 به ځینې جوړ سي، خو نو یوه اړیکه هم کمه شوه. نو چې یوه اړیکه کمه شوه نو دا یو راډیکال شو، دا یو چې شو راډیکال شو. دغسې ایتان وګورئ C2H5 د ایتان مالیکولي فورمول دی، خو د ایتایل مالیکولي فورمول بیا C2H5 دی او یوه اړیکه چې ده آزاده پاته ده. ټول هغه مرکبات چې د الکان د سلسلې سره ایزولوګ وي او یوازې یو هایدروجن اتوم ورسره فرق ولري، هغه ته د الکایل د سلسلې مرکبات موږ تاسې وایو. راځم پسې د الکانونو نومېښودنه، د الکایل پر دغه ځای باندې پرېږدمه. د الکانونو نومېښودنه، د الکان د سلسلې نیمنکلچل یا نومېښودنه چې ده په ډېرو ډولو باندې موږ سرته رسوو، په ډېرو طریقو باندې سرته رسوو، چون چې پر عضوي کیمیا مختلف پړاوونه وهلي دي، مختلف په اصطلاح مختلفې زمانې پر راغلي دي، مختلفو عالمانو کار پکښې کې کړی دی. په داسې وخت کې هم عالمانو په عضوي کیمیا کې کار کړی دی چې یو بل ته یو هېواد بل هېواد ته لاسرسی نه درلودی، او دغه د کمیونیکیشن کم ذریعات ټکنالوژي یا آلات چې دي هغه ډېر په لږ سطحه ډېر په کم سطحه باندې وجود درلودل. نو په دې اساس باندې ډېری په جلا جلا طریقو سره نومان ورکول سوي دي ودې ته، خو دغه ټول نومان زده کول د سخت کار دی، مشکل کار دی. د دې لپاره نو بیا یو سیستم د ایوپاک په نامه سره جوړ شو تر څو سیستماتیکه نومېښودنه د مرکباتو لپاره وکړي او حد اکثر کوشش وکړي چې په اسانه لاره اسانه قواعد جوړ کړي د دې لپاره چې د ټولو مرکباتو لپاره د ټولو سلسلو د ټولو مرکباتو لپاره صدق وکړي او یو څوک وکولی شي چې نوم یې وټاکي، د مالیکولي فورمول په لیدلو سره یا د ساختماني فورمول په لیدلو سره یې نوم وټاکي او د نامه په اورېدلو سره یې ساختماني فورمول ولیکلی شي. د دې لپاره ایوپاک سیستم بیا ایوپاک دفتر بیا ډېر کار کړی دی چې په آینده درسو کې بیا د خیر سره موږ تاسې په پوره تفصیل سره ووایو. نو د الکانونو نومېښودنه راتلونکي درس ته پرېږدمه چې بیا در باندې ونغمېږي. کورنۍ وظیفه در کومه د دې درس لپاره تاسې به کوشش وکړئ چې دغه مرکبات چې در لسو پورې وه کورنۍ کار مې درته یادونه کړې وه چې تاسې به کوشش وکړئ چې د n مساوي د 1 څخه بیا تر n تر 10 پورې د الکان د سلسلې مرکبات مالیکولي فورمولونه تاسې ولیکئ او د هغه تر څنګ به بیا داسې وکړئ چې د دغه میتان څخه نیولې تر دیکان پورې د دې ټولو دپاره به د الکایل د سلسلې راډیکلونه هم ولیکئ. لکه دا اوس چې ما تاسو ته تشریح درکړله چې د میتان څخه میتایل څنګه لاسته راغلی، د میتان CH4 فورمول، د میتایل CH3 فورمول یو H کم شو، نو تر لسو پورې به د ټولو میتایل راډیکلونه هم ورسره ځای پر ځای کوي وبېل کړي.
نو د نن دپاره د اوس دپاره مو پر ستر لا یزال رب باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.